السلام علیکم د دویچلیانن او پښتو د درسونو په جریان کې د جرمني الماني ژبې کتاب اینس نیټزویک نوی کتاب څورلسم درس لرو. څورلسم درس هم څلورم چاپټر یا څلورم څپرکی ده. نو کوم چیرته تیر درسونه نه وي لیدلي د هغوی لینکونه موجود دي، هلته لاړ شئ او هغه درسونه وګورئ. نو راځئ نن به همدا څورلسم درس شروع کړو. په څورلسم درس کې لرو über Essen sprechen، یعنی د خوراکونو په باره کې خبرې کول. نو دلته وایي Frühstück، Mittagessen، Abendessen، یعنی ناشته، Frühstück ناشته، Mittagessen د غرمې مړۍ، Abendessen د ماخوستن مړۍ یا د ماښام مړۍ. Eine Frage، was essen Sie، یعنی یوه سروې Sie تاسو څه شی خورئ؟ Was essen Sie، تاسو څه شی خورئ؟ Arbeiten Sie zu dritt، jeder liest einen Text und macht Notizen، یعنی کار وکوئ، یعنی په ګروپي شکل درې نفره او هغه څه چې تاسو لولئ هغه په ټکسټ کې هغه د سره نوټ کړئ، هغه د سره ولیکئ. اوس دلته وایسي was essen Sie، یعنی تاسو څه شی خورئ. په همدلته مختلف کسان دي، یعنی همدا برخه ده. دلته دویم دا نفر دواړه کسان خبرې کوي، دلته څه یې لیکلي دي ټکسټ کې. همدارنګه دریم ټکسټ لرو. تاسو کولی شئ چې د هندي په اړه باندې خپل معلومات او د ذخیروي لغاتونو برخه قوي کړئ. دلته وایسي was essen Sie، تاسو څه شی خورئ. دلته ماغیا ده، نیکولا ده und لینا حاهب ده. همدا درې کسان دي. Wir frühstücken morgens zusammen، یعنی موږ ناشته کوو هر سهار یو ځای. Mein Mann und ich esse Brot mit Käse und oder Schinken، زما خاوند او زه خورو ډوډۍ له پنیر سره او یا له شینکن سره. لینا ایست میوزلی mit Milch، او لیزا ده هماغه خوري میوزلی له شیدو سره. Am Mittag، یعنی په د غرمې په مړۍ کې ایست لینا im Kindergarten، یعنی لیسا په وړکتون کې خوري. او نیکولا ایست in der Arbeit، او نیکولا په کار کې ما خوراک کوي. Nur ein Brötchen، یوازې یوه ډوډۍ خوري. Ich esse in der Kantine oft Nudeln oder ein Suppe، زه اکثره وخت په کانتین کې خورم نوډل یا یو سوپ. Nachmittag، یعنی د غرمې وروسته esse ich manchmal ein Stück Schokolade، یعنی ځینې وخت زه خورم یو برخه د چاکلیټو. Abends، او هر مازدیګر یا ماښام um 7 essen wir den alle zusammen، یعنی هر مازدیګر یا ماښام په 7 بجې باندې موږ خورو یو ځای، یعنی خوراک کوو یو ځای. Wir mögen gerne Fisch oder Fleisch، موږ یعنی خوښوو ماهي یا غوښه mit Gemüse، له سبزي سره und Reis، او د وریجو سره oder Kartoffel یا له کچالو سره. Wir trinken gern Saft und Wasser، یعنی موږ خوښوو چې وڅښو شربت یا اوبه. دا د همدې دریو د ماغیا، نیکولا او د هغوی د لینا په باره کې معلومات. دوی همدا چې خوراک کوي په ټولو وختونو کې، هغه تاسو دلته زده کړل. اوس راځو همدې دوو کسانو ته چې دوی څه وایي. Von Montag bis Freitag، له دوشنبې نه تر جمعې پورې. Frühstücke ich nur schnell und allein، یعنی موږ ناشته کوو یوازې، یعنی تیزه او یوازې. Ich bin schon um 5:30 wach، یعنی زه راویښیږم راپورته کیږم. Vormittags esse ich dann oft noch einen Joghurt، یعنی له غرمې مخکې خورم زه اکثره وخت یوازې، یعنی مستې. Aber am Wochenende essen wir zusammen، مگر د اونۍ په پای کې موږ یو ځای خوراک کوو. Zum Frühstück mag ich sehr gerne Obst، یعنی په ناشته باندې زه خوښوم زیات میوې. Äpfel، مڼې، Birnen، ناک oder Bananen او یا کیلې. Obst schmeckt gut، دا میوې چې دي هغه یعنی ذایقه ښه لري. Und ist gesund، او دی صحتمنده دي. Lass mag Brötchen mit Marmelade، او لاس ده هغه خوښوي. لاس هغه خوښوي
څه شی ډوډۍ خوښوي له مارملاډ سره د مربا سره. میټاګس او د غرمې هر غرمنۍ کې essen wir meistens nichts یعنی موږ اکثره وخت غرمنۍ نه کوو. am Nachmittag له غرمې نه وروسته mögen wir gern Kuchen und abends essen wir oft Brot. او وروسته له غرمې څخه مو خوښوو څه شی کیک خوښوو او هر مازدیګر یا ماښام خورو موږ اکثره وخت مړۍ سلاد سلاته oder eine Suppe یا یو سوپ. دا د همدې دوه کسانو په اړه باندې د دوی د خوراکونو په اړه معلومات. اوس دلته نو ایما څه وایي zum Frühstück esse ich 2 Brötchen mit Butter یعنی په ناشته کې خورم زه دوه ډوډۍ له کوچو سره کیزه له پنیر سره oder Wurst یا له ساسیج سره. am Wochenende د اونۍ په پای کې frühstücke ich am Morgen nicht د اونۍ په پای کې زه ناشته د سهار یعنی نه کوم. ich schlafe lang یعنی زه ډیر خوب کوم یعنی تر ډیره پورې ویده کیږم. mittags او هر غرمنۍ کې kaufe ich einen Döner یعنی زه اخلم یو ډونر oder eine Pizza یا یو پیزا. ich habe nur wenig Zeit und esse allein زه یعنی ډیر کم وخت لرم او یوازې خوراک کوم. am Abend koche ich oft Fisch او په ماښام کې یعنی زه پخوم اکثره وخت ماهی manchmal ځینې وخت mache ich auch Sushi یعنی زوشی جوړوم. ich mag asiatisches Essen lecker او زه خوښوم ایشین یا آسیایي خوراکونه یا خوراک چې هغه لیکه چې هغه خوندور ده. نو دا و د ایما په باره کې د هغوی د خوراکونو په باره کې معلومات. اوس دلته mögen یعنی خوښولو یا لایک ته ویل کیږي. ich mag زه خوښوم du magst ته خوښوي er mag دی خوښوي is mag دغه خوښوي sie mag دا خوښوي. wir mögen موږ خوښوو er mögt تاسو یې خوښوئ sie mögen هغوی خوښوي کوم چې höflichkeit ده. نو mögen خوښولو ته ویل کیږي او möchten چې تیر سو هغه غوښتلو ته یعنی تاسو څه شی غواړئ غوښتلو ته ویل کیدو په تیر درس کې تیر شو. دلته اوس دا جملې دي دواړه معادل دي عیني معنا لري. ich esse gern Schokolade یعنی زه د شکولاده یا د چاکلیټو د خوږو چیزونو یا د خوږو خوراک خوښوم. نو د هغوی معادل څنګه ویلای شو؟ ich mag Schokolade زه شکولاده یا چاکلیټ خوښوم. نو دواړه عیني څه دي. نو mag دلته خوښولو ته ویل کیږي. دلته اوس راځو wer یعنی څوک ماریا نیکولا چې هر څوک کوم کسان وي. morgens یعنی هر سهار Brot mit Käse oder Schinken یعنی ډوډۍ له کیزه سره یا هم شینکن. Vormittag دا خو morgens ده یعنی د سهار لپاره څه شی ده دوه کسان خوښوي. Vormittags یعنی مخکې له سهار نه څه شی خوښوي چې وخوري. mittags کې غرمنۍ کې نودل und Brotchen دا ماریا نودل خوري او نیکولا Brotchen یعنی ډوډۍ خوري. nachmittags کې هر د غرمې نه وروسته څه شی او abends هر ماښام کې څه شی خوري تاسو کولی شئ هغه دلته ولیکئ. دلته لرو was essen und trinken die Personen erzählen sie څه شی خوري او څه شی څښي هغه کسان تاسو کولی شئ دلته ووایاست. morgens mag Lena هر سهار لینا خوښوي پونکت یعنی څه شی خوښوي. Maria ist mittags ماریا چې ده هغه هر غرمنۍ کې څه شی خوري او تاسو کولی شئ دلته ولیکئ. همدلته اوس لرو پوزیسیونن im Satz یعنی هغه موقعیت یا لوکیشن په جملو کې. لینا isst morgens müsli لینا خوري هر سهار میوزلی خوري. نو دلته دا فعل چې سلو isst څه هغه خوراک د خوراک کول دی هغه په دویم موقعیت کې واقع کیږي. morgens isst لینا میوزلی هر سهار خوري لینا میوزلی. نو فعل په دویم پوزیشن کې باید واقع شي ځکه چې دلته د په هر جمله کې باید فعل په دویم موقعیت کې راوړل شي. په سی کې وایي دلته وایي was essen Sie wann یعنی څه شی تاسو خوري او کله. schreiben Sie einen Text wie in 9a تاسو کولی شئ یو ټکسټ یو خط ولیکئ لکه څنګه چې په همدې برخه کې لیکل شوی و. zum Frühstück esse ich په ناشته کې خورم زه. nachmittags am nachmittags trinke esse ich gern یعنی زه په nachmittag کې د غرمې نه وروسته څه شی څښم یا خورم تاسو کولی شئ هغه درته ولیکئ. vormittags
د غرمې نه مخکې فومیټاګ یعنی تاسو په دواړو حالتونو کې ویلی شئ دا هر ده ایس چې ورسره راغی فومیټاګس یعنی هر د غرمې نه مخکې بلکې چې دا ایس ورسره راسي هغه د هرې ورځې په معنا ده abends هر ماښام am Abend mag ich gern mittags mag ich یعنی هر غرمنۍ کې زه خوښومه ich trinke esse oft یعنی زه اکثره وخت څښمه یا خوراک یې کومه تاسو کولی شئ خپل ورسره ولیکئ نو دا و د فریشټوک میټاګ او آبند ایسن د ناشتې یا د سهار یا د خوړلو باره کې د غرمنۍ او د ماښامنۍ په باره کې نو امید لرم چې دا درس به د سره د جرمني ژبې زده کړه کې د سره مرسته وکړي د نورو درسونو د لیدلو لپاره زموږ د چینل سره واوسئ چینل سبسکرایب او د ملګرو سره یې شریک کړئ اقلا که مو د دې درس نه څه زده کړي وي د لایک بټن یا د لایک نښه حتما کېکاږئ نور نو ښه وختونه د الله په امان